امام مالک د جناب رسول الله په مسجد کې درس ورکاو. درس بیا قاله صاحب هذا القبر، وی صاحب هغه وخت کې دا قبر ښکارو، دا اوس قبر مبارک پټ شوی دی، خلق تباهي کوي، سجدي ورته لګوي، نو سجده خو بغیر د خدای نه بل چا در نه در روا. رسول الله وی که سجده بغیر د خدای نه بل چا ته روا وي، نو ما به ښځې ته ویلي وي چې خاوند ته سجده کوه، حق یې پرې ډېر زیات دی. نن ښځې د خاوندانو نافرمانه دي، نو ټولې تباه دي. هغه هم که چېرته ما وي نه جي دې کې اصل کې حق د خاوند رسول الله بیانوي، دا نه چې ګنې سجده بل چا ته روا ده.